سلامونه هونیکې هیلې هیله یم چې جوړ او روغ به یاست. نن شپه په ډېر مهم موضوع باندې خبرې کوم. دا د ټولو تجارانو د سرنوشت خبره ده. دغه ورځ کې اعلان وسو چې برکس یو نوی ډیجیټلي سیستم خو خلاصه پیسې چاپوي او دوی د دې نه وروسته به د ډالرو سره کار نه کوي. ښه دا چې اوس ډالر سره نور 1.50 هېوادونه نه غواړي چې نور کار وکړي، د ډالرو سرنوشت به څنګه کېږي؟ آیا ډالر به خاورې کېږي او دغه ټوله شتمنۍ چې موږ لرو دا به لکه تومن غوندې به همداسې صفر سي؟ نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوم ځکه چې په فیسبوک کې ډیرو خلکو لیکنې کړې وه او ډیرو تجارانو حتی بعضې ویلي چې ما خپل پیسې په درهم واړول، دا بل ویل ما په یورو واړول، دا بل ویل ما په پونډ واړول، دا بل ویل ما په ین واړول. نن دغه موضوع تاسو ته سپینومه چې موږ باید د ډالر سره څه وکړو، ځکه چې ډالر خو مخ پر تباهي روان دی او که موږ دا پیسې وساتو زموږ شتمنۍ به غرق سي او موږ به هر څه د لاسه ورکړو، موږ به خپل ژوند تباه کړو. انشاءالله چې دا ویډیو سره ډېره مرسته کوي او ستاسو ټولو سوالو ته به جواب وایي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرې شو. تر هر څه وړاندې تاسو باید ډالر وپېژنئ چې ډالر سره کوم نړیواله پیسه سوه. د ډالر پشتیبانه څه ده؟ زه د ډالرو ویډیو زه تاسو ته دلته پرېږدم. د ډالر په هکله مې یو مکمله ویډیو مې جوړه کړې مخکې، هغه هم تاسو وګورئ، خو زه اوس لنډ معلومات تاسو ته درکومه چې تاسو باید اول تاسو ډالر وپېژنئ. ډالر څه شی دی؟ ډالر په اصل کې یو پیسه وه چې وروسته تر نړیوالې جګړې چې کله حالات ګرد هېوادونه خراب سوه، اروپا تباه سوه، په اسیا کې هم ډېر هېوادونه تباه سوه، دلته د نړۍ اقتصاد په ټپه ودرېدی. نو دلته په دغسې حالاتو کې ټول هېوادونه ولاړه امریکا ته او هلته یې جلسه وکړه چې موږ به څه وکړو، ځکه چې د ډالر د نړۍ ټوله طلا چې وه هغه امریکا ځان سره وړې وه او دغه ښکېلو هېوادو کې چې په جګړې کې ښکېل وه دې هېوادو ته یې وسلې ورکولې په هغه وخت کې. نو د نړۍ ټوله طلا د امریکا څخه وه. نو په همدې خاطر باندې دوی امریکا ته ولاړل. امریکا ورته وویلو چې زه به پیسې چاپې کوم، نړیوال پیسې به یي، هر هېواد هغه ومني، زه به په قرضه ډول باندې دا ډالر تاسو ته درکومه او بیا وروسته به تاسو ما پیسې بیرته په ډالر باندې به ماته راکوئ. نو دغه و چې دوی دا ورسره ومنل او د ډالرو پور شروع سو. چې کله د ویتنام جګړه شروع سوه دلته ډېرو هېوادونو خپل پیسې یوړې او ورته یې ویل چې موږ ته ډالر راکړه. نو دغه وخت کې د امریکا د وخت ولسمشر وویلو چې موږ دغه معاهده ختمه کړې ده، نور د ډالرو پشتیبانه چې ده دا څه نسته، اطلاع نسته. په داسې وخت کې نو په نړۍ کې ډېرې پیسې خپره سوې وه. جاپان ډېرې پیسې ترلاسه کړي وه، اروپا ترلاسه کړي وه، همدا ډول آسیایي هېوادونو. په دغسې وخت کې د امریکایانو د پترو ډالر معاهده رامنځته کړه چې د عربستان سره یې خبرې وکړې. عربستان ته یې وویلو ورته خپل تیل په ډالرو خرڅ کړه. همدا ډول ولاړې انګلستان ته هم ویل ول تاسو خپل سوداګري په ډالرو وکړئ، خو بیرته یې ډالرو ته رشد ورکړ او هغه یې نړیواله کرنسي کړه. نو اوس د دې څخه تاسو ته معلومه سوه چې ډالر هیڅ د طلا پشتیبانه نه لري، هغه یو نړیواله پیسه سوه. چې دلته نړیواله پیسه سوه، دلته د امریکا تر لاس لاندې د ډالرو د چاپ ماشینونه راغله، بس یې چاپوله او دا سو قدرت. اوس برکس هېوادونه غواړي چې دغه قدرت ځان ته انتقال کړي. دا چې ځان ته انتقالوي خو یعنې معنا دا ده چې ډالر به د بینه ځي او د دوی به خپلې پیسې ځان ته چاپې کړي. ښه چې دا چې پیسې چاپېږي، د ډالر ختمېږي، د دوی پیسې چاپېږي، نو دلته اوس سوال دی چې د ډالرو سرنوشت باندې څه کېږي؟ ډالر خاورې کېږي؟ نه، ځکه نه خاورې کېږي چې همدا اوس په نړۍ کې 80% اقتصادونه په ډالرو باندې ولاړ دي. همدا اوس د چین سره 3.5 تریلیونه ډالر پرته دي. همدا اوس د نړۍ ډېر اقتصادي راکړه ورکړه چې ده په ډالرو باندې ده. ښه که دا یو په دوه باندې ډالر ټوله خاورې کېږي، خو دغو د نړۍ اقتصاد ودرېدو. چې نړۍ اقتصاد ودرېدو دا خو بیا په څه شي باندې د حرکت ورته ورکوئ؟ د دې حرکت ګوره په هېڅ عنوان باندې د نړۍ اقتصاد نه چین غواړي چې ودرېږي، نه یې روسیې غواړي ودرېږي، نه یې هند غواړي، نه یې برازیل غواړي، نه یې ساوت افریقا غواړي، نه یې امریکا او نه یې بل هېواد غواړي. هېڅ هېواد نه غواړي چې د نړۍ اقتصاد په ټپه ودرېږي او دوی بیا بیرته د سره شروع کړي. په دغسې حالاتو کې موږ څه شی لرو؟ موږ ورته اقتصادي انتقالات وایو. اقتصادي انتقال اکنامک شفټینګ ورته وایي.
اکنامک شیفټینګ چې تاسو په داسته کې په دې لوګو باندې پیژنئ هیڅ دا اکنامک شیفټینګ دا دی د مثال په ډول باندې پخوا موږ وې انالوګ یعنی پخواني سیستمو باندې موږ کار کولو هغه موږ واړول په ډیجیټل باندې دلته هم یو سکتوري انتقال وای دا به د اکنامک شیفټینګ یو برخه ده موږ مثلا د ذخایرو انتقال مخکې هم په افغانستان کې څو ځله سوي دي افغانستان خپل هرز یعنی خپل پیسې تبدیل کړي دي پخوا وې تیر امارات کې زر افغاني چې و د اوسني یو افغاني سره برابر شو چې کله جمهوریت راغلو او مخکې هم همدغسې و چې یو افغاني بیا د امارات په وخت کې زر افغاني سوه او دا بیرته یو افغاني سوه دا چې په امارات کې ولې زر افغاني سوه په دې باندې به یو ورځ بیخي خبرې هم وکړم چې دا ولې زر افغاني سوه او تاوانونه یې څه وه نو دا شیفټینګ وسو یعنې په دې کې څه مشکل پیښ نه سو او همدا ډول هند هم دا کار یې وکړ خپل پیسې کرنسي ټوله واړول اوس پاکستان یې هم هاړوي مثلا انګلستان ملکه ولاړه اوس پاچا راغلی د دې په نامه باندې پیسې چاپېږي دا هم پیسې شیفټینګ دي پیسه هاړول کېږي نو دا خو د هیوادونو خبره سوه اوس دا د نړۍ په سطح باندې دوه قطبونه را مخامخ شوي دي دلته به څه کېږي په داسې یو حالت کې ګوره په داسې حالت کې چین هیڅ وخت نه غواړي چې 3.5 تریلیونه ډالره به دوی خاورې کړي دا نه خاورې کړي په دغسې حالات کې بیا چې موږ د یوهن په نامه باندې اداره لرو یوهن اداره څه کوي یوهن راځي اول کې بریکس ته وایي چې بریکس ماما ته فقط ماته خپل د پیسو ارزش وایي چې ته څه رقم پیسې چاپوي دی وایي چې زه د طلا په رقم یې جوړوم د مثال په ډول باندې یو اونس ګرام به وایم چې ځکه په ګرام باندې ټوله پوهېږي وایي یو ګرام طلا چې ده ګولډ یو طلا ګولډ چې دی مثلا زر بریکس ته به کېږي صحیح شو دا زر بریکس ته یو ګرام طلا کېږي ښه دا چې معلومه سوه چې زر بریکس ته یو ګرام طلا کېږي بیا دغه زر راوړې د ډالر سره مقایسه کوي د مثال په ډول باندې هغه زر بریکس چې دی 15,000 ډالر کېږي دا چې معینه سوه معلومه سوه چې دومره بریکس دومره ډالر کېږي بیا په داسې وخت کې دوی ته اکنامک شیفټینګ کې یعنی د ذخایرو د انتقال پروسه هغه میکانیزم چې په اقتصاد کې موږ لرو د هغه څخه موږ کار اخلو اوس چین لري مثلا 3.5 تریلیونه ډالره دی وایي چې زه د 15 تریلیونه ارزش ما سره دی د 3.5 تریلیونه ارزش ما سره دی دغه ارزش زه د ډالر نه غواړم زه د خپل ارزش انتقالوم بریکس ته د بریکس ته انتقالېږي محاسبه وسوه چې دا مثلا زر بریکس څو طلا کېږي او زر دا څنګه انتقال کېږي دا انتقالېږي په دغسې انتقال په وخت کې دا معیار نړیوال ټاکل کېږي اوس یو بل سوال هم پیدا کېږي دغه وخت چې دا پیسې انتقال شوه خو خلک پوهېږي چې ډالر نور بالا بې معنا دی نو زه دا ډالر سره څه وکړم ګوره په دغسې وخت کې دلته اکنامک لاکینګ راځي یعنې د اقتصادونو قلفوالی د مثال په ډول باندې به د یوې میاشتې دپاره به ټوله اقتصادونه قلف اوسي اقتصادونه به قلف نه اوسي د پیسو قیمتونه به قلف اوسي د طلا ارزش به قلف اوسي وایي چې وروره په دغه میاشتې کې د ډالر قیمت هیڅ تبادله نه پورته کېږي نه ښکته کېږي په دغه میاشت کې د طلا ارزش نه پورته کېږي نه ښکته کېږي دلته لاکینګ سیستم وایي چې کله دا لاک سو نو په دوی ټوله محاسبه کړې ده دا چې محاسبه وسوه اوس افغانستان ته وایي چې 9 بلیونه ډالر در سره دي دا ته څه کوي ته طلا سره ته ډالر سره پاتې کېږي که نه ته ځې بریکس ته هاوړې چې کله بریکس ته هاوړې صحیح دی چې بریکس ته هاوړې د افغانستان دغه 9 میلیارده ډالر چې دي دا خو کاغذ د کاغذ شی نه دی د دې سره د افغانستان سره د 9 میلیارده ډالرو ارزښت دی دغه ستا ارزښت په بریکس باندې هاړي په بریکس چې کله واړولو وروسته تر هغه بیا دا ډالر چې دي دا ټوله په یو نړیوال داسته باندې دا نه بین ځي چې هر ته د بین ولاړو بیا وروسته د ډالر ارزښت په خاورې نه سي ځکه چې په دغه اندازه باندې مثلا 3.5 تریلیونه د چین څخه لاړه هغه وسوځېدله همدا ډول 9 میلیارده
د افغانستان څخه وسوځېدل، همدا ډول د ایران څخه وسوځېدل. په نړۍ کې اوس 11.5 تریلیونه کاغذي چاپ کړي ډالر شته. نو د دې سره حدوداً یو 15 تریلیونه به د امریکا سره وسي، یا به ډیر کم وځي. په امریکا سره ډیر کم دی، حتی 2 تریلیونه به وي. د امریکا څخه 2 تریلیونه به وي. دا نور چې دي مثلا 9 تریلیونه چې دي، دا 9 تریلیونه ټوله سوځول کېږي، له منځه ځي. چې کله له منځه ولاړه، نو ډالر به خپل قیمت باندې پاتې واوسي. یعنې ډالر په دې کې د ډالر ارزښت نه کښته کېږي، فقط د امریکا قدرت کمیږي. د امریکا به هغه نور توان ونه لري چې مثلا هر هیواد ته به میلیونونه ډالر دغسې ورته واچي چې ورته داسې کومک، بل خیریه بنسټ سره دومره کومک وکړي، دا بل سره مې دومره کومک وکړي، دا بل ته مې دومره پور ورکړي، دا بل ته مې دومره ورکړي. دغه پورونه او دغه خبرې چې دي دا د امریکا څخه کټېږي. او اوس دپاره اوس پوښتنه دا ده چې موږ د ډالر سره څه وکړو. ډالر سره توزې هېڅ هم نشي کولی، ځکه چې همدا اوس نړیوال سوداګري سیستم په ډالر باندې چلیږي. تاسو نشئ کولی چې ډالر همدا اوس واخیستئ، یا یې په درهم باندې واړوئ، یا یې په ین باندې واړوئ، یا یې په داسه باندې واړوئ، په طلا باندې واړوئ. ښه دا چې همدا اوس د په طلا باندې هاړئ، په طلا باندې چې هاړئ، خو برته هم سویفټ باندې پاتې کېږي چې کله سویفټ ته خبره رسي ته باید طلا ډالر ولرئ. یعنې برته په نړیوالو سوداګریزو کې ډالر پاتې دی. ډالر داسې ژر سقوط نه کوي، خو چې کله هم هلته د برکس څخه انتقال سو، دا پیسې وسوځېدل او د برکس شبکه فعاله سوه، بیا په هغه صورت کې د ډالر سرنوشت معلوم کېږي چې کله ارزښت تبدیل سو. یعنې هغه ارزښت چې مثلا افغانستان د ارزښت 9.9 میلیارده ډالر ارزښت چې لري، دغه ارزښت چې کله د افغانستان لا په برکس باندې واوښتل سو، بیا په دغه صورت کې بیا وروسته به د ډالر سرنوشت خراب سي. مګر په مخکې تر شفټنګه د ډالر سرنوشت نه خرابېږي. او زیاتره کسان چې دا وایي چې ژر که خو ډالر واړوه، ښه دا ډالر چې واړوي دا به څه کوي، خو سبا برته په یو معاملې کې برته ګیر پاتې کېږي. که تجار یې خو پیسې وساته، او که ته وایې چې یار تجار نه یم، دا زما د ماښام ډوډۍ ده، زه یې په طلا باندې هړم. طلا اوس خپل پیک ته رسېدلې ده. همدا اوس طلا په 2700 ډالر ته رسېدلی. دا بیخي پیک دی اوس. یعنې که ډېر ورسېږي 3000 ته به ورسېږي، که 3000 ته شاید ورسېږي او شاید هم ونه رسېږي. او که دغه طلا تا اوس واخیستل او دا یو په دوه باندې سقوط یې وکړ، بیا څه کوي؟ نو په دغسې وختو کې رسک مه اخلئ. دلته ډېر فکر پکار دی چې تاسو یو ډېره واړه اندازه پیسې لرئ، دغه پیسې یو په دوه باندې چې ټول د نړیوال مارکیټونه ټول په پیک باندې ولاړ دي. که ته د طلا خبره وکړي، که د الماس خبره وکړي، که د تیلو خبره وکړي، که د څه خبره وکړي، د هر یو خبره چې ته وکړي اوس پر پیک باندې ولاړ دی. که ته د پیکه څخه ته خرید کوې، دغه سبا که به ورته واورېدله، ستا پیسې خو ولاړه. د مثال په ډول باندې زه اخلم یو اونس 2800 ډالر دی اوس، شاید هم 900 ته تللی وسي، دا په څو ورځې مخکې نخر دی. دا زه باندې اخلم 50,000 ډالره اخلم په طلا باندې اړم. صحیح شو؟ دا یو په دوه باندې، ځکه چې د تېر کال معیار 1800 دی. یعنې که دا یو په دوه باندې 1800 ته واوړېدی، نو ستاسو پیسې به څنګه سي؟ نو دغسې حالاتو کې ډېر احتیاط وکړئ. د یو څو د اقتصاد پوهانو خبرې واورئ، د یو څو کسانو خبرې واورئ چې حد اقل په دغه مارکیټ کې تجربه ولري. تجربې واورئ چې په دغسې حالاتو کې موږ څه وکړو، په دغسې حالاتو کې ودرېږئ. ځکه چې داسې قوي جوټکه نه راځي چې ټوله نړیوال اقتصاد ته ضربه ورسوي. ځکه چې په ټوله نړیوال اقتصاد کې د روسیې سره هم ډالر دی، د چین سره هم دی، د ټولې نړۍ سره ډالر دی. ډالر یو په دوه باندې داسې نه خرابېږي. نو موږ شفټنګ ته منتظره کېږو، بیا به هلته چې شفټنګ سو، بیا په هغه وخت کې موږ هم خپل ډالر واړوو. لکه چې پیسې مو افغاني وه، 1000 افغاني مو واخیستل، په 1 افغاني مو تبدیل کړ، او خپله دا څه وویلو، حکومت ویلو ولې هغه ارزښت چې 1000 افغاني لري، د دې نه وروسته هغه ارزښت 1 افغاني لري. اوس هم نړیوال ټولنه به ووایي چې هغه 1000 ډالر چې پخوا وه، هغه 100 ډالر چې پخوا وه، اوس به 100 ډالر برکس به وي. خلاص دا شفټنګ چې وسو، بیا په هغه صورت کې به دا مشکل به حل سي. نو تر هغه وخته به صبر وکړو. د زیاترو کسانو هم دا خبره کړې وه چې ژر خو ډالر واړوئ. نه احتیاط وکړئ. تر بیا مو په حال سپارم. ښې چارې. سلامونه.
موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.